داسې تختی خو دیب تباه کا. اوف سبا پوری تیگه ده جنگ بندی ده خوشه ماته منزله آتش شو یکی خاکه پستور کنی. ها لکه ته ما سره واده کولو تیار یې او ولې نه زه تیار یم. نه تا د پلار نه اجازه اخیستې دی که نه او ما بابا سره خبره کړې ده. نو بس بیا خو واده ته ډایلاګونه خو ما ټولو ته ویلي دي اوس دې ته څه ووایم خو زه خیر خدای راوستې ده ښه شوه چې زما ستا واده وشو په دې واده زه خو ډېر خوشحاله یم ته هم خوشحاله یې که نه خو د خیره د درې ورځې پس به یې زړه چې خفه به جی نه هېڅ هم نه زما مطلب دی چې ته به هم ډېره خوشحاله یې ډېره به خوشحاله یې مشهور خان و ټوپک خانه بار راوځئ کټم مې دې په خدای وي چې نن به زه تاسو نه د هر یو ظلم حساب اخلمه چېرته لکه د منګکانو په سړو کې پټ شوي بار راوځئ ټوپک خانو بندوق خانو ټوپک خانو مشهور خانه ټول راوځئ دا ټول کلی ځان سره اچھا نواب خانا دومره چغې مه وهه او دا راته ووایه چې خبره څه ده چې دومره ټوپونه وې په دنیا کې پیله جګړه په څه شي شوې وه په ښځه باندې نه دا زموږ جګړه وه په ښځه باندې ده نو زه اوس پوه شوم چې ته دومره غوسه سره راغلې نو نن به ما له ژوندی نه ځې خو دیب تباه کا. اوف الیا دې ته خو لا پته هم نشته چې موږ ولې جګړه کوو خو ستا په سر باندې جګړه کوو که نه زما لپاره خو ته لیلا یې او نه رښتیا زه خو بدر منیر یم او زما لپاره یاسمین خان یې خیلی ښه که دا دپاره یاسمین خان ده نو زه هم بیا دربخت یم زما دپاره ده سوریا خان ده زما دپاره سوریتا خان ده غلی سئ دا څه نه کېږي دا جګړه دا څه نه ختمېږي ته لږه د دې مخې نه لرې کړه او نن به زه تاسو سره د ټوپک په ژبه خبرې کوم ټینګ شئ خو دا خلکه دا ډز به شو داسې کوي لکه دا داسې جذب کو لاس راکړه یاسمین خانې زما رورې زما اکرګۍ زما د ماما زوی دې خوا راشه زما د نیکه پسې نه په خپل راته مه پرېږدي د نن نه پس موږ خپل ورور صحیح ده زه تاسو کې مشر یم حق زما دی موږ له خپلو کې یو مثال کړو بس موږ ته منظوره ده نن نه پس دا زموږ ورنده شوه او ته زموږ ورور چې دا په دې خبره باندې خاله چېرته یې
مبارك بدأت لك ريدو دينا كاتم بالوهينة خلق ده أرقان بوادر بليدينا بدأت لك ريدو دينا كاتم بالوهينة خلق ده أرقان بوادر بليدينا لأني تكنا قلت له ما غدا مترتين كاردي وكوكا هذا سيكاردو كنا نورا استاذ دي وادي بخش عليك رادتي الحياة وصدقها المنابر والوادع لا تكفتون شاندي ما بتقولك رواشي بتاعته ما بترتي تا خو ماته ویلیو چې زما واده نه ده شوی. تا خو ما سره په دوکه واده وکړ. ستا خو پهله هم دوه ښځې دي. شکر دی چې څلورمې ورته پته نشته. ګوره ما تا سره په دوکه واده نه دی کړی ښه تا ما سره په دوکه واده کړی. تا ماته د واده نه مخکې ویلي وو چې ستا پلار ټوپک په لاس ګرځي ها ټوپک په اوږه نه والله چې تو به درپسې په اوږه ګرځوم ستا مخکې ښځې وي او بیا زما لور سره واده وکړم نه نسخر بابا ستا خو مخکې لوڼه وې که نه تا ماله ولې لور راکوله څه دا ته څه ګنې وړې وې چې ټوپک دې ولیدو نو تا نه وار خطا شو وار پار بران نه خطا ستر بابا ته خو ټول رپي ګوتې دې م رپي او ګوتې دې په ماشم دي که ماشه درنه لږه خطا شوه ګوته دې پې ورله نو مونږ دوړه یو ګورې ها تو اوس ماله دا پیغور راکې چې زه بوډا یم اخوا شاته لورې چوله مې نه ته بوډا چا ویلي دي شاه زلمیه ها اوس په لاره رالې چې داسې ګلونه دوړې که نه زما د طرف نه اجازت دی لس دولس وادونه نور وکړه ګوره د څلورو ودونو اجازت خو په اسلام کې شته نو ته ولې خفه کېږي څلور خو دیو کې خیر دی خو پنځمه به نه کې. زما مازه خراب دي زه چې پخېږم تاله. راځي مور مانوس نه بولې ټولې جهیز ځان سره پتیلې کې راوړو راځئ 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 تا مونږ چېرته راوستو؟ کور ته مې راوستې که نه څه کور ته خو مې نه بوتلې او سرندې دا خو زمونږ کور دی. کور نه کبارخانه ده. کبارخانه نه ده ډیران دی. ولې چاته نه راغلي تا ته زموږ کور ډیران ښکاري دا پوزه راته راشم دی چپ زه په دې کور کې یو منټ هم نه اوسېږم. تا خو وایي چې زما نیکه د چترال نواب دی پلار مې د پېښور نواب دی. ما تا ته کله دروغ ویلي دي زما نیکه په چترال کې پیدا شوی و د هغه نوم نواب و. زما پلار په سوات کې پیدا شوی و د هغه نوم هم نواب و. بابا ستا نوم څه دی؟ نواب دی که نه؟ بچې د شکل نه نه ښکارم خو په نوم نواب یم. شرف دې پرېږدي په تا او ستا په دې نوابۍ موږ خو په دې کور کې یو لازم اوسېږو. بس ټیک ته مو اوسېږه که نه داسې کار به وکړي چې چېرته دغه مهاجرو کیمپ ته به لاړ شي متاثرینو کې ځان دغه تمبو کې اوسېږئ ځئ ګوره سرندې دا ډیران دی که کباړخانه دې نه به جنت تاسو جوړوئ. بچې جنت به دې وروسته جوړ اول دې لږ صفا کړي ګنډه یې که نه او ته راځه چې موږ لږ سودا مودا دغه وباسو دا راشه که نه کنجوسه دا دې مور ته ورشه بواره چا را پرېښوه
مان من کړه سکی څه کوي دا ټول ستا بچي دي دا ټول زما دي دا څونه دي په خپله شماره دا د مالت دا ماشومان څومره ډېر راغلي دي خو دا ښځه څوک ده ښځې دا ماشومان چې دی دا بل څوک نه دي دا ټول شنه او برګ دا زما بچي دي او دا ښځه بل څوک نه ده دا ستا بند او زما ړومبنۍ ښځه ده څه دا ستا بچي او ستا ښځه نو واده ګله زما نه مخکې دې مې واده کړی دی ستا نه مخکې ستا نه پس نو مې یو ته خیال دی ته به یو واده بل هم کې یو د خدای په فضل سره څلور مې کړي پنځم به کوم اوسه شکر دی خدایه چې دا خوب و پنځمه ښځه کول خو څه والله که د پنځمې سوچ هم وکړمه دا بچي دا ښځې دوی خو ما تربې کي خدایه ته مې وبخې ښه کو کنه د کباړخانې ته د راتلو بی بی سی به په یواز زما شوق نو ته خو هم دې بوډا پسند به کېدې که نه ستا د لاسه دې مصیبت کین ختم دا کم د چترال شهزاده دی دا پلار یې پرېږده دې زوی ته وګوره زوی وی چې زه د نواب نسیم او د نواب زوی دا نواب دې شکل ته کتلي دي ای زما خاوند ته څه مه وایه تا خپل خاوند ته کتلي دي دا نوابان داسې څه دا زما خاوند ته بدرنګ وي دې خپل شکل ته کتلي د خاوند دې شکل ته سم رېګمال دا کې سړیتوب نشته د مشرانو سره د خبرو کول زه ستا ترور یم ترور یا داسې خبره ونه کې نو ته به څه وکړې زه به تا نه ویښته وباسم زه به تا نه کمرۍ خرې شم چپ بچې داسې کار دی چې زموږ نوره ګزاره ګرانه ده داسې کار به کې چې په دې کور کې به دیوال دی اخوا تاسو دې خوا مونږ یو ځای نه شو اوسېدی دا څه وی بابا دا یې د دې ښځې نه تپوس وکړه هغه غریب یې راګیره کړې ده اوس ور په مرض ورکوي بابا هغه پوهې که کنه کله وی ویښته تې نو باسم کله وی ژبه تې نو باسم کله به هغه وکم کله به دا وکم زما خیال دی مازغې خراب دي لږی پوهې که کنه څه دماغ یې خراب دی دماغ ستا خراب دی دماغ ستا د دې ښځې خراب دی او دا پوهې که ګورې والله چې په دې کونټۍ ور دا سر مات کړم څه ته به ما نه سر ماتې ته خو مشر یې تا داسې ویلی شم خو زه به د دې بوډۍ ښځې له سر مات کړم ته خو ما ته راجوخته شه چې خوښه دې شم راشه
सदा زرګیت لکړې لیلا سدا ناز کا تکړې لیلا سدا زرګیت لکړې لیلا پولا مړبم کی پقران مړبم کی شاللان مړبم کی وسخی مړبم کی Thank you.